موږ یې تباه کړي یو د ښځې نه د مور پلار نه د بچو نه جدا کړي یو موږ د هر څه پرېږده دا به راته مو ووي د الله نه یې جدا کړی یم څوک پکې اخته وي نو اوس به ځان له جواب ورکلی چې او بلکل دغه شان ده د دې سترګو حفاظت به وکړي الله به دې د ګناهونو نه بچ کړي او ژوند به دې خوشحاله شي او پراخه به شي ډېر انسانان چې په ګناهونو کې اخته شوي دي نو بنیادي وجه یې د سترګې دي څه دي د سترګې دي دې سترګو باندې دی وګوري نو بیا د هغې نه بعد په دې ګناه کې مال لګي په دې ګناه کې وخت لګي د الله احکام ضایع شي او داسې هم کېږي چې دی مړ شي په دغه ګناه کې او دی د زنانو یو تصویر ته ګوري یا یو فلم ته ګوري الله یې داسې حالتونه موږ ساتي په دې باندې بعض ډاکټرانو لیکل کړي دي کتابونه ما سره شتي کور کې وی بار بار د زنانو دې تصویرانو ته کته او بار بار فلمونو ته کته دا په انسان کې ډېر بیماریانې پیدا کوي خو د ټولو نه غټ بیماري چې پیدا کوي هغه په دې دماغو کې پیدا کوي او هغه داسې چې دا دماغ نشه شي په دې شینو باندې چې ته ګورې نو څو پورې چې دوله دا نشه نه یې ورکړي نو طبیعت په دې ګډوډي غلط تصویران لغړ فلمونه فحش تصویران سندرې غزلې او واخواتها دې بیا ډېر اقسام دي که دغه ټول وروڼه خویندې ښه په دې چې عادت شوې د کعبې پر رب د قسم خورم چې څو پورې دې کتلي نه خوب به نه درځي اوس زه ګورې څوک راښکاره کول نه غواړم خو انشاءالله زما په تاسو باندې ټولو باندې ښه ګمان دی چې په موږ کې به داسې څوک نه وي چې په دې ګناه کې اخته وي خو که څوک پکې اخته وي نو اوس به ځان له جواب ورکلی چې او بلکل دغه شان ده ما ته به یې داسې ویلي خو په زړه کې به یې ویلي چې او دغه شان ده څنګه چې تا ووایي چې دا خو نشه ده موږ یې تباه کړي یو د ښځې نه د مور پلار نه د بچو نه جدا کړي یو موږ د هر څه پرېږده دا به راته مو ووي د الله نه یې جدا کړی یم ځکه چې ته د فحش تصویرانو ویډیوګانو سره چې عادت شوې که نه د الله دې کورونو ته به یې نشي راتلی که رام شي یو 2 رکعته مونځ 4 رکعته مونځ به وکړه ډز 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 او بیا به تښتې ځې به زر مانځه کې لذت نه وي ځکه زه دا زما د زړه د کومې نه نصیحت دی د سترګو حفاظت وکړه الله ستا د ژوند ښایسته کوي او د توبې توفیق به درله درکړي او دا ګناهونه به دې کم شي په شرط د دې چې د سترګو حفاظت وکړو اوس دا پرېږده هغه دینداره چې کوم ځای د دینداره وي دی به م یو پروګرام نشر کې پای کې به جنۍ لګیا خبرونه به کوي یا به جنۍ لګیا یو پروګرام کې به تپوسونه کوي نو تپوس ته وکړه ای پلانیه ولې په دې پروګرام کې دې جنۍ ته کته جایز دي څنګه ولې دا حرام نه دی ته کته که نه قرآن او حدیث څه قید لګولی دی چې خبرونو والا جنکو ته کته جایز دي یا سیاسي پارټیانو کې که څه پروګرام یا جنکو ته کته جایز دي یا که داسې بل څه پروګرام او پای کې جنکۍ راغلي او په سرې لوپټا چولي دوی ته کته جایز دي موږ ته یې وښایه که نه الله خو وایي چې د نظر حفاظت وکړه د هر هغه زنانه چا پردی ده او دغه شان زنانو ته یې ویلي دغه شان چا ته ویلي زنانو ته یې ویلي